بیا څو آیته بعد به د هغې زماني د یهودو عیبونه بیانېږي کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د 21 نمبر آیت کې دا خبره بیان شوې وه چې الله هغوی ته امر کړی د موسی علیه السلام په ژبه چې غوا حلاله کړي ولې حلاله کړي د دې پرون خبره شوې وه او بیا هغوی وی چې ته مونږ پورې ګوره ټوبې کېږه موسی علیه السلام وی الله دې نه کړي او زه پناهي غواړم په الله سره د دې نه چې زه شم د ناپوهه خلکو نه د جاهلانو نه ځکه چې مسخرې کول یا په دین کې کول او د دین په احکاماتو کې کول دا د جاهلانو کار دی دلته دا فایده پکې یاده کړئ چې مسخرې پوغې د الله د احکاماتو نه به نه جوړوئ د الله احکامات د الله دین د دې یو مقام دی یو شان دی یو عظمت لري یو سړی کمزوری دی کوتاهیانې ته کېږي دا یو مسله ده خو بیا سره د دې د دین نه مسخرې او ټوکې جوړوي والعیاذ بالله په دې سره سړی کفر ته اوړي هغوی خبره اوږده کړه او لنډه یې ونه منله او که دوی لنډه منله وه یو خبره به دوی ته اسانه وه پرون موږ دغه خبره کړې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دوی دعا وغواړه زمونږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي موږ ته چې څنګه ده دا غوا یو غوی ورته یاده کړې وه خو دوی خبره اوږده کړه او چې دوی سخته کړه یو الله ورسره هم سخته کړه او دا یو حدیث کې راځي چې څوک د خلکو سره سختي جوړوي الله رب العزت د هغه سره سختي جوړوي نو یو دا خبره یاده کړه چې څومره د نه کېږي د خلکو سره اسانتیا جوړوه په معاملاتو کې په راشه درشه کې په خبرو اترو کې او د الله د دې بندګانو سره دومره سختي مه جوړوه یعنې که الله درته سخته کړه که نه په حساب کتاب کې نو خلاص به ترې نه شي بیا دوی سختي جوړه کړه الله ورسره سخته کړه قال وی موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله وی انها بقره دا غوا ده لا فارد ولا بکر نه بوډۍ زړه ده او نه نوي ځوانه ده عوان بین ذلک درمیانه ده په منځ د دې کې ففعلوا ما تؤمرون بس وکړئ هغه کار چې تاسو ته حکم کېږي یو خو د دوی دا بې ادبي ادعو لنا ربک خپل رب ته ووایه دا خو رب د ټولو دی یو دا د دوی بې ادبي بیا بله بې ادبي دا چې په احکاماتو کې چونچره او نه یې مني ډایرک او دا عادت نن سبا هم په دې امت کې به بعضو کې شتي تو ته الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي دی به یې اوږده قصه او سلسله د اعتراضاتو او د تپوسونو دا راوایي دا جو هلته داسې او کتاب کې خو داسې او مذهب کې داسې او پښتانه نه مني او مولوي صاحب یې نه مني او کتاب یې نه راوړي او خلک به خاندي او خلک به خفه شي او غم ښادۍ سره به څه کوو دا خبرې ټولې سیټ ته کېده زه درته یم الله وایي د الله پیغمبر وایي ته ما ته مخې ته دا کیسې ږدي او چې کله ته په دین باندې دومره عمل نشي کولی او دومره یریږي نو دا کوم ایمان او کوم اسلام تا قبول کړی دی د لا اله الا الله معنی څه ده د دې یو معنی دی کې دننه دا پرته ده چې برحق معبود یو الله دی او دا معبود چې ما ته څه وایي هغه به منم نو ته خو د هغه معبود د خبرې په مقابله کې سل خبرې کې هغه چې کوم پیغمبر را لېږلی د هغه د خبرو په مقابله کې ته سل وزرونه جوړې نو دا د کوم ځای مسلماني ده بیا نو دا عادت د بني اسرائیل و په ځان کې نه راولئ چې د الله حکم راشي د رسول الله وسلم حکم راشي په سر سترګو بله خبره وی غوا نه بوډۍ نه ځوانه نه وي ځوانه ځکه چې عمر زیات شي بوډاوالي ته ورسي د کار نه او چې نه وي ځوانه هغه هم د کار نه
دا په انسانانو کې یعنی هغه عمر چې د سړي عقل بدن هر څه پکې برابري هغه د منځنی عمر وي ځکه ګوره الله انبیاو ته پیغمبري هغه اکثر د 40 کالو پورې عمر کې ورکوي نه وایي چې سړی ځوان شي اگر که د په بدن کې زور ډېر خو عقل یې کمزوری او چې بوډا شي نو عقل کې هم کمزورتیا راتلی شي او هډوکي خو کمزوري شي لنډه ورسره خبره به دي بیا ورته نصیحت وکړو فافعلوا ما تؤمرون بس چې چېرې ته وي به دې عمل وکوي خو هغوی په دې نه غلي کېږي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها دوی وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي موږ ته چې څه دی رنګ د دغې غوا قالوا موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله وی انها بقرة صفراء چې یقینا دا یو غوا د زیړ رنګ والا فاقع لونها خالص دی زیړ رنګ دی تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو لره دی رنګ شو زیړ رنګ او خالص زیړ فاقع اللون چې کې بل رنګ نه وي داسې زیړ لکه د سرو زرو دا رنګ چې دې ته نږدې او داسې رنګ چې خلک خوشحالوي په دې غوا پسې یعنی د یو اثر مطابق دوی 40 کاله ګرځېدلي دي 40 کاله ځکه چې یو عمر کې شرط راغی بیا رنګ کې خاص شرطونه ولګېدو خو دوی په دې اکتفا ونه کړه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دوی وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه چې بیان کړي موږ ته چې څنګه دی عمل د دغې غوا صفت یې څنګه دی کار یې څه دی ان البقرة تشابه علينا یقینا دا غوا ګډه وډه شوه په موږ باندې الله خو پې نه ګډه وډه کړه خو دوی ګډه وډه کړه په ځان باندې او بیا ظالمان وی ګډه وډه شوه په موږ باندې خو تاسو ګډه وډه کړه یعنې حکم خو صرف د غوا راغله دلته یو فایده ده کوي تدبر چې کله به کې سړی سوچ وکړي هر هغه علم چې عمل ورسره نه وي او عجزي پکې نه وي د الله مخې ته هغه بې فایدې دی دې ځکه د دوی علم ډېرېږي که کمېږي ډېرېږي که او څومره چې علم ډېرېږي دومره د الله نه لرې کېږي ځکه چې په هغې پسې بله خبره کوي عجزي پکې نشته عمل پکې نشته او ټول ناوړې خبره عمل نشته علم سره عمل پکار دی تا ته چې اول الله خبر وکړه بس عمل پې وکړه ښه دویم تپوس دې وکړو بیا عمل وکړه د دوی چې څومره علم ډېرېږي ورسره دوی بدبختي ډېرېږي کوشش دا کوه چې علم باندې عمل وکړي صرف علم ډېرول نه دي او د دې خلکو مثال به راشي په سورة الجمعه کې کمثل الحمار يحمل اسفارا لکه په خر چې کتابونه بار کړي صرف یادول نه دي صرف دې ته مه خوشحالېږه چې زه ناست وم درس کې بلکې عمل پکار دی او چې عمل ورسره نه نو سره د دې علم به د الله نه لري او سره د دې علم به بدبخت دی دلته بله فایده د انبیاو د صبر ته سړی حیران شي یعنې دوی په تپوس پسې تپوس کوي او موسی علیه السلام دوی له جواب ورکوي نو دلته دا ادب یاد که چې کله دین بیانې که نو سینه به پراخه ساتي او چې کله دا دعوه کوي چې زه خلکو ته تربیت ورکوم نو بیا به سینه پراخه ساتي د چا په سوال باندې به سور کېږي شین کېږي نه بلکې دا خو دنیا ده څوک به اعتراض کوي سوال د اعتراض په شکل کې څوک به ځان پوه کوي د چا ذهن به تیز وي د چا ذهن به کمزوری څوک به باادبه وي څوک به بې ادبه وي قسمه قسم خلک به ستا مخې ته راځي خو ته به کوشش دا کوي چې دا خلک پوه کړي او صبر به کوي دا طریقه د پیغمبرانو ده لکه دې ذکر وګوره موسی علیه السلام ته څومره صبر ور الله ورکړی وإنا إن شاء الله لمهتدون
او یقینا من کچرت دا اللہ خوخشو خامخا مقصد ترسیدن کیو او کدی دا انشاءاللہ نئے ویرے دا قوادوی تنے ملاوی دا خدا برکت دی کلمیو کچرت اللہ وڑی نوی من بودی مقصد تورسو دا قواب من پیدا کو دا قواب دی خبر من پوشو ذکر مقصد تورسیدو و هر کار چی که انشاءاللہ پکیوایا سورة الکاف کی با انشاءاللہ دیکھا تفصیل لاشی او که انشاءاللہ نئے پختو کیوایا که اللہ گواری ذکر چی هر کار چی سو پر اللہ نہیں گفتلے اگر نکی کمونگا زر پیری موارو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ او تاسو یو شد وقت برنیشه وقت چی سو پر اللہ نہیں گفتلے مجھے سکار تدی میرا دی چی دا بکوم و دیسی بکوم انشاء اللہ وایا قال اوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقول یقینا اللاوی انہا بقرہ یقینا دا یوغوادا لا ذلول چی ندے سٹ علولی شیداگی یعنی سکار پی ندے شید تثیر الارض چیزمکالی ولا تسقی الحرف او نو بکی فسلرا اس کار پی ندے شید نپی فصل بکڑی شیدے نپی زمکالی ولی شیدہ تازد بالکل مسلمت لا شیت فیہا روغ رمٹ دا حس داگ پکی نشتی صحت نم روغ دا او درن نم روغ دا اس داگ ماگ پکی نشتی قالوا الان جئت بالحق اویوی وستراؤر پورا بیان دا مخینا پوراو قردی بزرون کی فسادون اغزول بیان وطنا مکمل افکاری دو یعنی بیان خود مخینا واضح ہو فذبحوها وما كادوا يفعلون نوالا لیکڑا غوا او نجدینو دوی چی دا کاری کڑے معنی دی دا نجدینو یعنی دی سے پاسانے دا کار نکو او دڑی ہوتا نلگی دی دلیل بس دیسرے جی دڑی ہوتا نلگی دی دوی دا تپوسونا دا نخد دیری چی سوی دڑی نلگی عمل تی لیکن تیو سلیتے و مسئلہ بیان کی دینی یار قرآن کی دیسی راگلی دی اللہ وی جی دیسی کہو یا حدیثونو کی داری جی دیسی کہو او دے یارکا بیل پرز او سڑے دل تلارشی او کبیل پرز پلانے راشی کبیل پرز دی سڑی پسر در لاشی کبیل پرز بچی دا ہوئی کبیل دی ارسن سمالونی دڑی نلگی ازدہ کل یو غر کل بل غر ولی او چلی چا عمل تا دڑی لگی داگه پاره یو خبره کافی ده وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کله چې تاسو مړ کو یو نفس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نوران شوی داغه په باره کې وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او الله راویستون کې د هغه شیزونو لره چې تاسو یې پټوئ ورمن خبر کړو دی مقتول مبارکی هغه د قاتل لاړو د بل چا دروازې ته ورگزار کو او سبحان الله الته پکې غواله لشوه غواله لیدو کېږي دغه قسم راله او پرو ما تاسو یې الله په هر کار کې حکمتونه دي دلته ګوره دا فایده ده کوي او دا ډېره خوندوره فایده ده هغه دا چې کله نا کله دا اختلاف هم یو نعمت شي لکه الله وی تاسو سړی مړ کو بیا پکې وران شو اختلاف راغی او الله راویستونکی او هغه خبرو لري چې تاسو پټولې نو اختلاف کې فایده دا وه اختلاف کې څه فایده راووته حقیقت راښکاره شو او قاتل معلوم شو نو کله نا کله چې څو کسان کې اختلاف راشي هغې کې یو فایده بیا راوځي دلته بله دا خبره یاده که والله مخرج ما کنتم تکتمون دا خبره عامه په زړه باندې ولیکه الله راویستونکی دی هغه څه لره چې تاسو یې پټوئ چې سم پټې په دې سینه کې او چې سم کې د شپې په توره تیاره کې او یا په کمره کې یوازې هر څه چې کې کوه مرضي د خپله د ښه پوهه په حلال او په حرامو باندې خو دا یاده که والله مخرج ما کنتم تکتمون الله راویستونکی دی هغه څه لره چې تاسو یې پټوئ
فقلنا اضربوه ببعضها بس موږ وی چې تاسو وایي دې مړي لره په باز برخه د دې غوا ببعضها دې کې د ضمیر غوا ته راځي بعضې څه د غوا راوالی او په دې مړي ووایي فایده هغه نومونه او هغه ځایونه چې د هغې په پیژندلو کې ډېر اثر نه کېږي او په نه پیژندو کې نقصان نه وي نو دې له دومره اعتبار نه وي په قصه کې او په هغې کې ختم نه دي پکار لکه دلته هغه برخه الله موږ ته نه دی ذکر کړي چې دا د غوا کومه برخه یې راواغسته بعض مفسرینو دې کې اوږدې خبرې کړي دي او بعض مولیان چې تفسیر کوي نو دې ځای کې یوازې یو 40 منټه ولګوي چې دا کومه حصه وه د غوا لاس یې راغسته و غوا خپه وه زنګونو پتونو د بل ځای غوښه هلکه هېڅ فایدې نشتي معلومولو کې څه فایدې شتي خو معلومه نه شوه موږ ته هېڅ نقصان نشته مقصدي خبر دی چې د غوا یوه برخه په دې مړي باندې ووایي هسې د الله قدرت ته دا بله فایده یاده کړئ سوچ وکړئ د الله قدرت د ژوندۍ غوا برخه هم نه ده که نه مړه سړی هم مړ دی او غوا هم مړه ده دا د الله رب العزت قدرت دی یعنې زموږ عقل دې ته نه رسي خو دا د الله کارونه یا به دې قادر دی د غوښې څومره واله په مړي کېده هغه را ژوندی شو دا د الله طاقت دی دا د الله قدرت دی او دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې آخرت کې الله ته دا مړي راپاسول څه ګران دی دنیا کې راته نمونه وکړو وکړه 15 پیرې خو د مړي را ژوندي کول چې په سوره بقره کې ذکر دي یو ځای تیر شو او نور روان دي نو دا خبره ورسره ده چې په هغه څه کې منخلئ چې فایده پکې نه وي بعض په دې خبرو پورې ونښلي هسې ټیم خپل هم ضایع کوي او د نورو خلکو هغه هم ضایع کوي كذلك يحيي الله الموتى دغه شان را ژوندي کوي الله مړو لره ويريكم آياته او ښیي تاسو ته نښې د خپل قدرت لعلكم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ فایده الله رب العزت دا غواړي چې موږ د عقل استعمال کړو او د الله خوښې هوښیار خلک ځکه قرآن کې ځای په ځای رابه شي انشاءالله د پوره قرآن چې موږ وکړو الله توفیق راکړو چې د عقل خبره پکې الله کوي نو کوشش دا کوو چې د ځان نه هوښیار مسلمان جوړ کړي خبره کې سوچ کوه فکر کوه د الله په خبرو کې د رسول وسلم په خبرو کې او په عام ژوند کې هوښیار اوسه د هوښیار سره ډېره مزه کوي دی په کور کې هم درومي دی بچو ته درومي دی ښځې ته درومي دی مور پلار ته درومي دی ملګرو په منځ کې درومي ځکه چې کار یې په سلیقه یې خبره یې په طریقه یې دا ګډوډ کارونه چې سړی کوي که نه د بې عقله په دې باندې سړی سپک سپور ښکاري خبره چې کوي هوښیاره خبره کوي او کار چې کوي نو هوښیار کار کوي سوچ کوي هرې خبرې ته هر کار ته دوی دا کار ونه کو په اسانه باندې او غوا یې حلاله کړه خو په ډېرو قیسو سره وروسته چې کله د غوا دا برخه په دې مړي باندې ووهله او مړی راپاڅېده ویې خو وي زما قاتل دا دی بیا مړ شو اوس وی څه وایي نو هغه قاتل وی ما خو نه دی وژلی او د هغه سره چې کوم د هغه د قبیلې او د خاندان خلک وو هغوی هم دا خبره نه منله وی دا موږ نه دی منلی دا زړونه د هغوی دومره سخت شوي وو چې دومره واضح دلیل راغی د هغې نه بعد هم دوی خبره نه منلې ځکه الله وایي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا کلک شو زړونه ستاسو وروستو د دې نه فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس دا پشان د کانو شو یا زیات تی په سخوالي کې زړونو سختوالی د هغې وجه هغه ده چې دوی د دغه نښو نه د الله د وحي نه عبرت او فایده وانخسته او لوی عذاب دا دی چې الله رب العزت یو کس ته داسې زړه ورکړي چې هغه سخت نه یېرېږي د الله نه هغه زړه چې هغه یېرېږي نه د الله نه هغې کې عجزي نه وي هغه چېرته جاړي نه
دا لوی عذاب دی د الله له طرف او دا اسی الله د چا زړه نه سختوي خو کله سړی په ګناهونو کې دومره ورننوځي که نه چې د ده د زړه نه کاڼې جوړ شي کاڼې دلته فایده الله اوسپنه ذکر نه کړه اوسپنه هم ډېره سخته ده وجه د هغې دا ده چې اوسپنه بیا هم په اور سره ویلې کېږي او بله ده په اوسپنه کې ډېرې فایدې دي اگر که سخته ده خو د دوی په دې زړونو کې هېڅ خیر او فایده نشته ځکه کاڼی ذکر شو وایي دا زړونه دي په شان د کاڼو او اشد قسوه یا زیات دي په سختوالي کې دا او چې دلته راغلی دی د دې معنی د بل ترجمه د بل کې دا زړونه په شان د کاڼو دي بلکې د کاڼي نه هم زیات سخت دي یا دا په معنی د واو سره دی چې دا زړونه په شان د کاڼو دي او زیات سخت دي د کاڼي نه هم زیات سخت دي کاڼي ښه دی کاڼي ولې ښه دی الله یې ذکر کوي چې کاڼي هم د الله نه یېرېږي او دا قرآن کې به راشي وان من شیء الا یسبح بحمده هر شی چې په دې دنیا کې دی هغه د الله پاکي بیانوي هر شی پای کې کاڼي هم دننه رالو نو کاڼي د الله نه یېرېږي د الله پاکي بیانوي د دوی د زړونو د هغې نه هم زیات سخت شوي دي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار او یقینا بعض د کاڼو نه خامخا هغه دي چې بهیږي د هغې نه ولې وإن منها لما يشقق او یقینا بعضې د هغې نه خامخا هغه دي چې وچ وي فيخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه وإن منها لما يهبط او یقینا بعض د دې کاڼو نه خامخا هغه دي يهبط من خشية الله چې رارغړي د وجې د یېرې د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ نو د کاڼي د دوی د ژوندو نښه دي دلته دا فایده یاده کوي د الله په احکاماتو کې چونچ راکول دا د زړه د سختېدو یو وجه ده چې دلته سوچ وکړي د دوی د زړونه چې سخت شوي دي د هغې وجه څه وه د الله احکاماتو ته په اسانه غاړه نه ایښوده زړه یې سخت شو نو که تا کې دا عادت وي لازم به دې زړه سخت وي لازم ځکه چې دلته دوی د زړه دي دلاسه سخت شو بله دا فایده یاده کړه که چېرته نصیحتونه اوري او جنازې پکې اوچتې لګې او مړي پکې ښخې او په لاسنیوو کې کښېني او دا هر څه په تا کې تبدیلي نشي راوستې نو د دې زړه د علاجو کې دا سخت شوی دی ځکه چې کوم زړه سخت شي په ده نصیحت اثر نه کوي په ده حادثې اثر نه کوي دې عبرتونه نه اخلي دې توجه نه کوي د دین طرف ته نو که چېرته دا هر څه په ما په تا کې تبدیلي نه راولي که نه نو بیا په کار دی چې موږ لږ ساعت لږ کښېنو ځان سره او د خپل زړه کې سوچ وکړو چې دې له څه چل دی اخر وما الله بغافل عما تعملون د الله د علم پراختیا پکې بیانه شو او زه دا غواړم دې کار له چې کوم زموږ د تفسیر طریقه ده زه دا یم چې موږ د قرآن کریم هر ټکی محسوس کړو مقصد دلته دا دی ځکه چې یو تفسیر هغه چې سړی فقط معلومات زیاتول مقصد دی یو تفسیر هغه دی چې زه د قرآن سره ژوند تېر کړم د قرآن محسوس کړم الله ته پې واپس شم الله سره یې محبت ډېر شي زموږ دا تفسیر پکار دی صرف معلومات ډېرول نه دي زموږ اصل مقصد دا دی چې موږ د تفسیر ووایو خپل رب ته واپس شو او د هغه سره محبت ډېر شي او د هغه د کلام سره محبت ډېر شي مقصد دلته دا دی هره خبره محسوسوئ او نه دی الله غافله د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ دا زموږ ټولو لپاره دا خبره ده داسې نه چې تاسو یوازې خبره بني اسرائیلو ته یهودو ته وکړئ چې یاره یهودو نه الله خبرو څنګه چې الله د هغوی د هر کار نه خبرو دقه شان الله زما او ستا هم د هر کار نه خبر دی ها زړونه چې د دوی سخت شو نو د چا چې زړه سخت وي دی په اعلی سره ایمان نه قبلوي دا خو واضح نو اوس الله د مسلمانانو تمه قطعي کوي د هغوی د ایمان د راوړو نه
نو خبره کوم يهودو ته واورېده دا د زماني يهودو ته اول د مشرانو خبر روانو اوس خبره واورېده هغه يهودو ته کوم چې د رسول اسلام په زمانه کې يهود ډېر سخت خلک وو دي ګورې دوی د پاره مذهب پرېښوده په ډېر مشکله چېرته لږ د شمار کسان دا کار کوي دا ډېر سخت خلک دي او دغه شان په دې نن سبا د مذهبونو کې د هندوانو هم ډېر سخت خلک دي او د بوذیان دا خلک دي چې دا ډېر یعنی چې الله ورته اسانه کېږي نور ډېر ګران کار دی او نږدې مذهب موږ ته هغه د عیسایانو دی د نصاراو دی نو دوی په زمانه کې موږ ته نږدې دي اگر که دوی هغه کتاب خپل بدل کړی را بدل کړی دی او صحیح دین یې پرېښودی دی خو بیا هم موږ ته نږدې دي نو ځکه اکثر غیر مسلمه چې اسلام قبلوي د هغوی تعلق هغه د نصرانیت سره وي یهود ډېر سخت خلک دي نو الله وایي چې دا تمې که تاسو ساتئ نو دوی کې ډېر لږ ایمانونه والا دي افتطمعون ان یؤمنوا لکم ایا تاسو تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي ستاسو په خبره ایمان نه مراد دلته تصدیق دی ایمان لغوي معنی تصدیق دی که چې دوی به ستاسو دا خبرې ومني کومې خبرې د دین په باره کې تاسو جدا جدا خبره ذکر کوئ لنډه دا ده د دین په باره کې چې د دین په باره کې به دوی ستاسو دا خبره ومني او حال د دوی څه دی وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چې وایي ډله د دوی نه چې اورېدو به کلام د الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه بیا به بدلولې معنی د هغې وروستو د دې نه چې پوهه به شو په معنی د هغې وهم يعلمون او دوی پوهېدل دلته خبره یاده کړې ډېره فایده منه چې زړه کې دې مرضي که نه نو د خبرې اورېده په هغې باندې پوهېده بیا هم فایده نه ورکوي د دوی زړونه خراب الله وایي یسمعون کلام الله خبره ګوره اورېدلې ده من بعد ما عقلوه وروسته دې چې په خبره پوه شوي دي اورېدلې هم د پوه شوي هم دي خو فایده یې وله نه ده ورکړې کله چې کښېني دین ته که نه نو په دې نیت کښېنه چې زه هدایت زیاتول غواړم زه ځان پوه کول غواړم زه محتاج یم د الله دین ته نو بیا به د اورېدم فایده درکوي بیا به د پوهېدم فایده درکوي یهود مشهور دي په علم باندې دا خبره موږ ذکر کړې وه سوره فاتحه کې او اسرائیل هم خو عمل ورسره نه و دلته الله وایي خبره اورېدلې وه پې پوه شوي هم دي او بیا یې تحریف کړی دی بله فایده کلام الله اورېدلې وې خبرې د الله دلته مراد تورات اسماني کتابونه ټولې خبرې د الله دي ټول اسماني کتابونه د الله حقیقي خبرې دي او زموږ په ایمان دی او دا د الله صفت دی الله چې کله وغواړي او چې څه وغواړي هغه وایي الله خبرې کوي څنګه چې د هغه د شان سره مناسب دی او ښایي یو ناشنا فایده به ورته بیان کړم هغه دا که دشمن د سره ډېر هم زیاتی وکړي که نه فلا تغادر ساحة العدل عدل او انصاف په نه پرېږدي دا فایده کوم ځای کې ده سوچ چې پکې وکړي الله وایي یوه ډله په دوی کې ټولې نه دي یاد کړي ګورې یوې ډلې دا کار کوو نو که دشمن خبره دې هم راشي عدل کوه لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا الله وایي داسې نه دی یو قوم په دشمنۍ کې عدل او انصاف پرېږدي اگر که دشمن دی عدل بکې دا د پښتو غلط رواج دی ګورې وی راته پته ده چې دا خپل مې په ناحقه دی او دا بل په حقه دی خو هلته دلته د ملګرتیا ده او دلته خپلوري ده او هلته دشمني ده نو ځکه د دشمن ختم غلط ویم او د ملګري غلطي ته ښه ویمه دا رواج رواله او دا خبره رواله اگر که خلک ورته پښتو غیرت وي بوټ پې پاک کا ګندګي پې صفا کا زموږ داسې غیرت نه دی پکار غیرت دا دی چې غلطي ته غلطه ووایي اگر که هغه د خپلي او صحیح ته صحیح ووایي اگر که هغه د دشمن خبره وي عدل بکې انصاف بکې دا خبره موږ د دې ځینې زده کړه بله دا خبره تحریف پې کو تحریف اصل کې په عربۍ کې بدلولو ته وایي
دوی د الله په کلام کې بدلون راوستی دی او دا په دوو طریقو سره تحریف په دوو طریقو سره کیږي کله لفظ بدل کی لکه یو لفظ رواني د هغې په ځای بل کیږي لکه نږدې کوم مثال بیان شو حطه بارک الله فیک نو د حطه نه حنطه جوړ کړو په حطه نه حنطه جوړ کړو هغه ټکی پوره بدل شو دا هم تحریف دی بلی تحریف معنوي یعنی ټکی ته حق استعمالی ظاهره کې لفظ حق استعمالی خو کومه معنی چې مراد د الله دی هغه ته بدله کړي او ځان نه وړي او بله معنی کېږي نو دا ته تحریف وکړو په معنی کې په لفظ کې نه په څه کې په معنی کې او یهودو د دواړه کارونه کړي دي او زمونږ په دې امت کې د افسوس خبره ده بعض هغه شتي چې سره دي چې اسلام دعوه کوي هغه هم په قرآن او په حدیث کې معنوي تحریفات بې شماره کړي دي معنوي خبره به راوالي د یو ځای په بل ځای ریپیټ کړي د بل ځای راوالي په بل ځای ریپیټ کړي صرف د خواهشاتو دپاره د مذهب دپاره د خپل قوم او د ملا او د کتاب دپاره دا څومره لوی ظلم دی وهم یعلمون او دوی پوهېدو او دوی پوهېدو چې دا کار د ګناه دی یا دوی پوهېدو چې موږ بدلون راوستو خبره په اصل کې داسې نه ده دا د دوی د مولیانو کار دی که د جاهلانو دی دا د مولیانو دی ځکه چې عامیان خو دا کار نشي کولی که عامي سړی به دا کار څه وکړي یا امي دا کار د مولا دی نو دلته اوس د موجوده یهودو چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود دي د هغوی یو څو ډلې ذکر کېږي یو ډله د مولیانو د هغوی دا کار دی دویمه ډله په دوی کې منافقانو په یهودو کې یو خو عام منافقانو د هغوی تذکره کوم ځای کې وشوه سوره بقرې په اولني صفر کې ومن الناس من یقول هغه عام منافقان دي دلته چې کوم منافقان ذکر کېږي دا د یهودو هغه دي ظاهره کې به دوی موږ اسلام قبول کړی نور د خپل مذهب باندې وو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا او کله چې دوی یو ځای شي د مؤمنانو سره دوی وایي موږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ او کله چې جدا شي بعض د دوی د بعضو سره دا دویم بعض سیری دا مشران دي یعنی کله چې دغه کشران مشرانو دا کار نه کو لکه چې مشرانو خو د هغوی په منځ کې یو مقام دی او هغوی خو په ضد او تعصب کې اسمانه پورې رسېدلي دي کشرانو د مؤمنانو ته څه وي موږ ایمان راوړی خو چې کله به دوی جدا شو د هغوی سره به یو ځای شو د مشرانو سره هغوی به ورټل هغوی به له زورونه ورکړی وي کمقلانو ځای نه ځای نه ګوري خو خوله مو واضح کړي خبرې کوي مشکل دا او الله چې حق راښکاره کوي خو به څه طریقې راښکاره کړي دوی چې به رالي وي موږ هم ایمان راوړی دی او څنګه به موږ ایمان نه راوړو هسې د دې مسکې لګولو لپاره به پکې ښه جوړ ورننوتو تاوان به یې ځان له ورکړو او موږ به څنګه ایمان نه راوړو د دې پیغمبر تذکره خو تورات کې به فلاني ذکر شوې ده د ده پکې ځای ذکر شوی دی چې مکه کې به وي بیا به مدینې ته راځي او د ټولې خبرې به هغوی ته وکړي چې رابلو مشرانو به بېعزته کړو کمقل زامنو سبا له د قیامت په ورځ به دپسې دا خبره د الله په مخ کې وکړي چې تاسو نه وي چې دا خبرې رښتې یا به څه وایي یا معنی دا ده یو تفسیر بل دا دی چې سبا له د روانې خبرې سبا له به دپسې دا کتاب روانې مخې ته به د کېدي بیا به ورته څه وایي نو په اعتبار د دلیل به په تاسو باندې زورور شي نو چې خبره کوئ نو خبرې ته لږ سوچ کوئ قالوا أغوي ورتوي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم آیا تاسو بیانوي دوی ته هغه څه چې الله راکولاو کړي دي په تاسو ګورې ناشنا فایده چې سوچ پکې وکړي دې پوهې ته فتح ویلې ده علم ګورې فتح ده الله چې چاته علم ورکړي که نه په ده الله رحمتونه د دنیا او د آخرت راکولاو کړي علمونه پټ علمونه پرې راکولاو کړي نو الله چې کومې خبرې په تاسو راکولاو کړي معنی تاسو ته خو ویلي دي په تورات کې تاسو هلته ځای لګوئ وایي ليحاجوكم به عند ربكم انجام بدا شي چې دوی به جګړې کوي تاسو سره په نزد د رب ستاسو بیا به مراګیر کړي نو د الله په مخ کې څه به ورته وایي تاسو به ورته وایي چې غیر خدای نشي کولی هغوی به درته وایي چې تاسو وایي چې کتاب کې خبره شتي افلا تعقلون
ایا نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ قمقلان دي. قمقلان په دې دي چې زه د مؤمنانو نه به دا خبره پټه کړي نو د الله نه څنګه پټې؟ دومره دوی وړوکی عقل دی او دا لا مشران دي چې هوښیاران دي کشران پوه کوي نو چې د هوښیارې دا حل دی نو چې د کمقل به یې څه حال وي؟ الله وایي اولا یعلمون ایا نه پوهېږي دوی ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون چې یقینا الله پوهېږي باغ څه چې دوی پټوي او باغ څه چې دوی ښکاره کوي. که دوی د مؤمنانو نه پټ کړي نو دوی په دې خبره نه دي پوه چې الله په دې پوهه دی. الله په ښکارم پوهه دی، الله په پټو پوهه دی. اوس یو بله ډله ذکر کېږي د یهودو د دوو ډلو تذکره وشوه. د کومو کومو؟ د مولیانو او د منافقانو. مشرانو نه، د مولیانو د منافقانو. درېیمه ډله په دوی کې دا امیون انپړ عوام د هغوی تذکره کېږي. ومنهم امیون او بعض د دوی نه انپړ دي لا يعلمون الكتاب الا اماني چې نه پوهېږي په کتاب مګر ارزوګانو پسې روان دي یا چې نه پوهېږي په کتاب مګر قراتونه کوي. وانهم الا يظنون او نه دي دوی مګر ګمانونه کوي. دا د امیانو حال دی. الله اکبر. جهالت لوی عیب دی، نه پوهېده لوی عیب دی. خو د یو سړي سټ ورسره روزانه پیړېږي چې زه نه پوهېږم. حالانکه دا چې هوښیار سړی په دې پوه شي چې زه نه پوهېږم دی به ورځ په ورځ ریږي ویلې کېږي به چې وګوره په ما باندې وصف پروت دی د جهالت چې زه نه پوهېږم. د جاهل څه کار دا اوس وګوره. او بعض په دوی کې انپړ دي امیون. دا د جمع د امی دی، امی. او دا نسبت ته ته مور ته. امی په دې وایي انپړ ته لکه څنګه چې دی په کومه ورځ پیدا شو او دله نه لیکل ورته نه لوستل ورته حق شان اوس هم دی. یعنې په کومه ورځ چې پیدا شو څلوېښتو کالو د هغه شان دی. تاسو ته به ووایو که جهالت لوی عیب دی. عبدالعزیز مو وویل عباس پښتانه پکې لا برید ته وکړي موږ سادهګان خلک یو سبقونه نه پېژنو. یعنې سړی دا وایي زه ګوره ساده باده سړی په کوم ورځ چې زه مور نه پیدا شوی اوس پورې ګوره حقه شوی به دا دې صفت کې خپل عیب دی. عیب علم عزت دی. الله به یو کمزوری په الله راوچت کړي ویې پړقوي نو کوشش د علم کوي. بعضو علما وایي دا نسبت د امی چې دی دا امه ته دی. الامه امت چې موږ وایو امت نو معنی شو عامة الناس، عام خلق. موږ چې عوام عام خلق معنی چې د هغوی سره علم نه وي. دا د دې تذلیل کول نه دي. ګورئ دا حقیقت دی. لکه یا به عالمي یا به عام کسي د امت که نه. نو که موږ داسې ووایو چې دا باز خفه شي چې نه خیر دی لږ ګزاره ورسره کوو د عوامو ټکي کې لږه بې ادبي ده نو بل کوم ټکی ولې استعمال کړو؟ نیم مولیان که پاو مولیان یا به عالمي یا به عامي. درې مخ ماته یې لار نه ده معلومه که تاسو ته معلومه ماته یې وښایي په دوی کې به لازم یې وي. بله خبره دلته ګورئ مراد د انګلیش علم نه دی. ګورئ که د انجینیر یو ډاکټر یو ساینسدان یو سیاستدان او د سره دین پوهه نه وي دی په عامة الناس کې راځي. دی په عامو خلکو کې راځي، خاصو کې نه راځي. خاصو کې هغه راځي چې هغه علما دي په دین الله پوه کړي دي. پوه شوئ که نه؟ بیا دا اماني ټکی چې دلته دی دوی نه پوهېږي مګر اماني الا اماني. د دې لنډه به درته دا ووایم د دې درې معنی دي. د اماني څو معنی دي؟ درې. دا په عربۍ کې په درېو معنو سره استعمالېږي. یو اماني ارزوګانې ارمانونه. اکثر ترجمه چې کېږي نو
علما دي ترجمه درې کې ارمانونه او ارزوګانې کوي یعنی نور څه سره نشي ډېره یې څه ته لګولې ده ارمانونه ته پراته دي موږ جنتیان یو موږ غوره خلک یو زما پلار مفتي و زما نیکه ښه سړی و ما په جومات کې پیسې لګولې دي ما ږیره پرېښودې ده په دې او دغه ارمانونو ته پراته دي نور څه نشته اخوا امانی بله معنی قرائت دی تلاوت کول یعنی دوی په کتاب نه پوهېږي مګر برخه د دوی دا ده چې قرتونه یې کوي نورو سره تورات علم نشته صرف تلاوتونه ته نښتي دي درېیمه معنی د اماني دروغ دي نو دوی سره علم نشتی پوهه نشتی مګر د دروغو قصې جوړې کړي دي بس او دا درې کارونه د عوامو پورې تړلی شوي ارمانونه هم د دوی کار دی ولې علم ورسره نشتی صرف قرت کوي نور ورسره څه نشتي دا هم د دوی کار دی چې علم ورسره نشتی د دروغو قصې بیانول دا هم د دوی کار دی چې علم ورسره نشتی نو دلته یو فایده په دې زړه ولیکه ښه په دې زړه د دې قرآن تلاوتونه کول او د دې اورېده بغیر د پوهې نه تا د ساحة الجهل د جهالت د میدان نه بیا هم نه وباسي بهر ته ګورې ونه رسېدي وام په خبره صرف تلاوتونه کول او اورېده تا بیا هم د جهالت د میدان نه وباسي ګورې نو به څه به وجو د جهالت د میدان چې ځان پرې پوه کړو او چې ځان دې پرې نه پوه کړی صرف تلاوتونه کې او صرف اوري نو دا خو د یهودو عوامو هم دا کار کوو دا لویه فایده دلته ده او دوی صرف الله وی ګمانونه کوي ګوره یو سړی چې د یو خبرې فیصله کوي په ګمان دلیل د هغه په جهالت دی دا د عالم سړي خبرې نه دي یاره زما ګمان دا دی چې دا کار به دي شي دلیل د ده په جهالت دی کیدی شي دا مسله دي شي او کیدی شي دا دي شي دلیل د جهالت ځکه چې دلته الله د عوام مبارک وو انهم الا یظنون نو چې مولان په دې کې پرېوتو بیا دی مولا نه شو بیا دی معمي شو ها دا عوام چې په دې ارمانونو کې پراته دي خو د چا د لاسه وي که نه داسې ورغلي دي پې چې مولیان ورته څه ښولي ګوره ځکه بعضو سلفو به یې وی د دین په تباهۍ کې د دوه قسمه خلکو ډېر لوی لاس دی او د دین په ترقۍ کې د دوه قسمه خلکو ډېر لاس دی علما او بچایان علما بچایان د دوی لاس په تباهۍ کې هم کېدی شي د دوی لاس په ترقۍ کې هم کېدی شي او چې د علماو طبقه دې ګډه وړی شوه نو د دین نه دې لاس وینځل ځکه چې اعتماد زموږ په ابوی دی او هغه په خپله په ګډو ورو روان شوي دلته دوی چې د ارمانونو او ارزوګانو ته پراته دي که نه نو دا هم مولیانو په دې طریقو راړولي دي ځکه زه اکثر د خلکو ته درس کې دا خبره کوم عام هم کوم زه د عوام چې کومه داسې عجیبه غوندې کې خبره راوولي که نه نو لږ لټونې کوو دا به یې لازم د چا نه اورېدلي یا به د امیر صاحب نه اورېدلي یا د نیمچه ملا نه اورېدلې ده یا د سابیاق صاحب نه اورېدلې ده یا د نام نهاد مفتي نه خو د چا نه اورېدلې ده او ما بعض خبرې دي د عوامو نه به اورېدي نو ما به ډېر تعجب کوم په دې اوله کې چې کله ما دعوت شروع کړو او زه خو د هغه د خلکو د قصو نه په وخت ډېر نه وم پوه د عوامو د قصې نه واورېد ما تعجب وکړو چې دا قصه دوی ګوره دا اوس سره ځان نه قصې جوړې کړي زه بیا د قسم خورم چې ما بیا بعض کتابونه مطالعه کړو د یو څو مولیانو هغه خبرې ما په کتابونو کې وموندې هسې نه کوي د ځان نه خو قصه ورته بیان شي هغه بیا بل ته بیانوي هغه بیا بل ته بیانوي داسې یو سند رواني مجهول او خلک یې بیا بیانوي دا چې چا ګمراه کړي دي هغه مولیان دي د هغوی تذکره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بس تبعید دا بچا د پاره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو ویل دې کې د مفسرینو اقوال دي مشهور دا دی چې ویل ټکی د هلاکت لپاره استعمالیږي لکه مونږ چې پښتو کې وایو تباه شه یا تبعید د پلاني لپاره نو ویل دي سي اگر کدی باره کې نور هم ډېرې خبرې دي او موږ به دې کله د دې قسمه اقوالو د مفسرینو او اختلافاتو نه ډډه کوو ځکه چې زموږ طریقه دې کله بدله
تباہی د هغه چا دپاره چې کتاب لیکي په لاسونو خپلو ثم يقولون هذا من عند الله بیا وی خلکو ته دا د طرف د الله نه دی کتاب لیکي په لاسونو خپلو دلته معنی څه ده کتاب لیکل معنی دا نه چې الله خبرې لیکي د ځان نه خبرې لیکي دلیل په سره چې د ځان نه خبرې لیکي وي بیا وی چې دا د الله طرف نه معنی چې الله طرف نه وي بیا خلکو ته وی چې دا د الله طرف نه ګوره مولیان چې کله په دې ځان په ځان توکي کنه چې خلک به ګمراه کوم نو څنګه یې ګمراه کېږي وروت لیکنې وکړو او بیا څه یعنې معمولي خبره هم نه دا د الله طرف نه چې ولي ليشتروا به ثمنا قليلا د دې دپاره چې واخلي په هغې باندې پیسې لګي معمولي پیسې پرې والي دې مراد سره ټوله دنیا بارک الله فیک ټوله دنیا د دې دپاره دا کار کوي فويل لهم مما كتبت أيديهم بس تبعی د دوی لره د وجې د هغه څه نه چې لیکلي دي لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون او تبعی د دوی لره د هغه څه نه چې دوی کوم څه ګټي درې پیرې ویل ټکي استعمال شو تبعی ځکه چې دوی کړي درې کارونه دي یو خو کتاب د ځان نه لیکلی دویم دوی نسبت الله ته کړی دریم دې دې پیسې اخیستې دي او دا په یهودو کې لویه بیماري او ما یو څو درسه مخکې دا خبره ذکر کړې سخت هیرسناک دي او را به شي انشاءالله ولتجدنهم احرص الناس على حیاه الله وایي دا په دې خلکو کې د ټولو نه زیات هیرسناک دي دنیا سخت نه هر خلک دي د پیسو دپاره به دا قصې ظالمانو کول په خپله لیکل به نسبت الله ته دا لوی جرم دی او دا زمونږ په دې امت کې هم داسې مولیان شتي چې هغوی د خبرو نسبت هغه الله ته کوي او الله خبرې نه کړي یا رسول صلی الله علیه وسلم ته کوي او مقصد د هغوی هم ده کوي چې دنیا پرې وګټي دلته فایده یاده که ګوره د علم خپل شان او مقام دی د علم خپل شان او مقام دی څوک چې د دغه شان او د مقام او د پولې حفاظت نه کوي دی د دې حقدار نه دی چې دته عالم وویلی شي دلته الله وایي تبعي د دې لپاره حالانکه مولا و علم ورسره الله وایي تبع دی بیا هم د ده ادب نه کېږي ځکه چې دا ادب د الله د دین نه دی کړی عالم له چې کوم عزت الله ورکړی که نه دا د هغه وخته پورې دی چې څو پورې دی د دې علم ادب پخپله کوي او چې کله دی پخپله د دې علم ادب نه کوي د ده به څه ادب پاتې شي بله دا فایده یې ده کوي ښه او دې ته د غوږ کولاو کوي په جرمونو کې یو لوی غټ جرم دا دی که نه چې یو سړی د دین نه پوړۍ جوړه کړي د دنیا د ګټلو لپاره او دا د یهودو مرضو او زمونږ په دې امت کې هم ډېر نام نهاد مولیان او قاریان شته چې دا کار کوي که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي موږ لیدلي دي موږ لیدلي دي په خپلو سترګو م لیدلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي چې هغه د دین او دینداري او علم او مدرسه استاذي شاګردي ټول هر څه بنیاد هغه خېټه ساتل دي فقط ته خلکو ته دین ښې علم کې لګیا الله دې له دنیا درکړي دا یو خبره ده خو چې کله ته وسیله جوړه کړې د دنیا د ګټلو دپاره د علم نه یو ته ملامت یې او بیا صفت د یهودو د پکې پروت دی دا کار د هغوی اوس راتلمه یو ملګری دی عالم په مدینې په یونیورسټۍ کې هغه راته یو ویډیو راولېږلی دا کس وګوره څه وایي نو هغه روحاني علاجونه والا دی نو بیا تا دې کې ته ټیم لږ و د درس ټیم و نو هسې یو ویډیو مې ولوکتو نو عنوان یې ورته لیکلی دی آنلاین روحاني معلومات حاصلېږي آنلاین مطلب دا چې آنلاین ته به دته ټلیفون کوي ته به ورته وایي چې ما ته دا مسله بیا به دی ګوري څه به ورسره چې کتاب به ورسره پروت وي همدغه کتاب دی لکه څنګه چې دلته دی یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله
لیشتروا به ثمنا قلیلا. دا می تعجب پا دیو نکو دیسی گمراهان خوار زمانه کشتی تعجب می بدیو کو چی دا دم پا لکو فالورز دی پا دا بسیم خلق روان دی پتا نیشی چی کم زکی زمین عقل دی او پتا نیشی کم طرف تمن روان او دا سی دی دنیا پا سر رغستی ہو کنا کسوک ویڈیو لمعمولی عنوان ورکی چی قیمتی وزیپا دا پیسو دا زیادی دی پار بزمین لیونی جوش الا ورزی پی گورا کم وزیپا تخفیض دردونو دا پارا وزیفا او دزا ورزپی کچا تا رزل بیماری وزیفا ورزپی کچا تا شوگر لکن اک صبرو کا یارا تدور لیونے شوی دی دنیا پا سر راگستے معلوماتو کا دو وزیفا دا سور کئی دا کمجین خبر کئی علم موسر پخپل اشتی کئی نشتی یو سڑے روزی زال نوی صفحہ جوڑے کیو روحانی ڈاکٹر روحانی حکیم روحانی دے دے علم سر کینو چی دن روحانیت موحانیت وباسی طول کانا زمین پا دی ملکی دی قسم خلق و راج ولی دے مشرطیا زکر چی علتا زمین سر دا علم کمائی دی او چی بکم ورز من پوشو کانا دا یار چی کم دے دا یار چی کم دا کم چی ما ذکر کو دے دی سعودی عرب ترا ولی دلتا دی ویڈیو کی زدانم چی حکومت بیونی سی حکومت خو جدا کارونه دی من بدی سو چی حکومت و تسنوی یو عربی یو سعودی باید خوالا ورشی سوک بدے فالو کی ولی پوہ دی زمن پا ملکونو کے اچھی عالمی داگا با سوک وینی چی شاعتا بس روانی او بے علم بس خلق شاعتا روان دی نو احتیاط دیر زیاد کوئی چرتم دا دین پا نون باندے خلق استعمال نکی پورا دا بس سمر چی من استعمال شو دا دین پا نون باندے کنا دا پختانا بس دا پورا دا نور احتیاطو کئی سوچو کئی علمو کئی واپس شئی آگا علماء تا چاوی سر علم دا قرآن و دا حدیثی چاوان جادو شوی نوزه دا کم دم کم دی ازمکی تا گوری ماغا سڑے بینی چاچ پی جادو کئی نا بینی من گلام دا کئی مدرسه نا چه بارک شوی آگا متامیم چیو ناغا پسیلا چه آگا شاگر چه دیم استادا خبری کئی یادر تیوی چه یده سبا اسفا بینی کتا بھی میں انکار ونکو یعنی یو سڑے دے او دستا سو دے علاقہ کی ماشاءاللہ عجیبہ عجیبہ پیرای مریدہ دزری تاثر عجیبہ کسی سے وہ جی بچہ جادو شے جادو تی کولا ہوئی یکور من مخی دا خبر ذکر کرل دا خبر رانو دی گی بیا او سبق منتدیر دا ورزی لگی دی جادو پا قرآنی شرعی دم باندی تو دا چاہا میری کولا شر اللہ بتوفیق سرا قلتا مسئلہ ہے یا پی دمہ چھے دے بزمکی تا گورے بیا بہتا کہ کس رخ کارے کی گی جی چاہ پیلا جادو کرے ما انزل اللہ بها من سلطان دا خبر دا اللہ نے طرف نبیوزی کم نظر آگرے شاگرد دا کار کئی نو چی استاز تے خلکو شکایتو کو جستا دے شاگرد کو نہیں ٹپا شورو کرے دا نو استاز داوی وی دس رب سے طریقہ یہ چی دا قسم معلوم ہے دا قسم کسی بشریت کی نشتی دی نظام لری ساتھ اللہ تی منگ ساتھی دا عوام اللہ ہوئی کنے چی پا ارمانونو پسی روان دی یہ ارمانی داو وقالوا وویدوی لو تمسن النار ہچری بنرارسی منتور الا ایاما معدودہ مگر یو سور زشمار لیشوی دا ارمان ندی ارمان دی چی من بصرف وی من با یو سور زی جہنم تزو آگا ورزی اچھی دوی بگی دسخی بندگی کرے دا بس بیا من جنت تزو دا یو حدیث کم رہی صحیح بخاری کم دے نور کتابونو کم دے چی یہود رسول اللہ علیہ وسلم تاوئے وی من بے وصور رزی پا جہنم کیو بیا بچن ملاو شتا سو بشاعت پاتی شے دا خبر اللہ جو دلتم ذکر کرے تھا خو اللہ والا ناشنا جواب ورکڑے دے قل ورتو آیا اتخذتم عند اللہ عہدا آیت سونی ولید اللہ سر لوز فلن يخلف اللہ عہدا نبیاکو ہی چری خلاف نکی اللہ دخل لوز ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ تاسو آئی پا اللہ باندی آگا سچی تاسو پی نپوئی گئی حقیقت دا دے اللہ خودوی تنی نیو سر لوز کرے او کہ اللہ سر کم جی کی لوز کرے یہ خواہی کن
نه د اوسې پورې دا خبره خو نه ده او نه خو ویل شي. نو دلته دا فایده ده کوي چې څوک د سره یو خبره کوي او د هغې نسبت دین ته کوي نو ته به ورته څه ووایې دلیل مطالبه کوي ښه او چې کله څوک دې ولیدو چې په دلیل د مطالبې خفه کېدو نو پوه شي چې په دې سړي کې چل دی ځکه چې دین په دلیل دی الحمدلله. اوس الله ګوره حقیقت بیانوي چې خبره داسې نه ده څنګه چې دوی وایي چې بس یهودي شي ته جنتي شو نه خبره د نیک عمل او د بد عمل ده. نو دلته دا فایده یاده کوي چې وحي الله دې دپاره رالیږلې ده چې زمونږ د تصورات ورسره برابر شي. د چا خپله مرضي نه ده چې ته یو مسلې تصور په خپله څنګ کې کوه نه وحي الله دې دپاره راولېږلی چې زما ستا د تصور څه کي برابر کړي. او د دوی تصور څه دی چې یهودی دی دی به جنتي الله ولا تصور برابروي چې نه خبره دا نه ده خبره د نیک عمل او د بد عمل ده. بلا داسې نه ده من کسب سیئه چا چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کو دلر ګناه د ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان ور والدي هم فيها خالدون دوی به باغې کې همیشه دي کې مشهور تفسیر د عبدالله بن عباس دی چې د سیئه ګناه مراد شرک دی چې چا شرک وکړو واحاطت به خطیئته او د ګناه راګیر کو د مرګه پورې یعنې د دې توبه ونه ویسته نو دی همیشه دپاره په جهنم کې کې شرک الله نه بخي بغیر د توبې نه الله شرک نه بخي. ښه یو ناشنا فایده چې سوچ پکې وکړه چې عقل استعمال کې زړه استعمال کې ذهن استعمال کې هغه دا ګناهونه د آخرت د جیل نه مخکې په دنیا کې جیل دی. کوم ځای کې دا خبره واحاطت او ګناه دې څه کو راګیر کو جیل شو نو ګناه موږ د څه نه برابر کړي د نیکو اعمالو نه که موږ داسې ووایو ټول نه یعنې واضحه خبره ستاسو ټول دا سیده پکې نه راځي د توبې نه جیل یې کړي که نه بهر ترې نه راپرېږدي چې الله ته واپس نه شي نو بس سوچ وکړه چې ته څومره ګناهونو کې جیل شوی ستا خپله مرضي ته وکړې سوچ وکړه دا ګناهونه جیل دی دا به ډېره نادره فایده ده تاسو اول پرې دا وایي او دا دې آیت کې سړي ته معلومیږي چې سوچ پکې وکړي چې ګناهونو مثال د جیل دی اوس ستا مرضي دی چې څومره ډېرې څومره کمې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک اولئک اصحاب الجنه هم دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه ایمان او عمل صالح وضاحت مخکې شوی دی ځکه ما تاسو ته ووایي که اولني درسونو کې نه وایي نو په آخرني به صحیح پوه نه شي ځکه چې بیا به د خبرې تکرار نه کېږي. دا روان آیت په آخري ووایي دی آیت کې الله رب العزت اوس د دوی یو بل عیب بیانوي لوزونه سر ته نه رسول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه څنګه چې دا وعده الله اخیستې وه د تورات په ذریعه بارک الله فیک موږ هم الله لوزونه اخیستي دي که نه الله خو موږ سره خبرې ډایرکټ نه دي کړي خو موږ چې دا وایو چې قرآن باندې زموږ ایمان دی نو دا په حقیقت کې څه دی لوز کول دي د الله سره چې زه ستا خبرې منم. الله وایي موږ بني اسرائیلو نه یو څو مضبوط لوزونه اخیستي اولنې لا تعبدون الا الله چې بندګي به نه کوئ مګر د یو الله توحید دی بنیاد دی دا په اولنۍ او اخرنۍ خبره ده وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره ښېګڼه به کوئ دا لوز ښه دقه شان لوزونه الله ګورې زموږ نه مو اخیستي را به شي سورة النساء کې انشاءالله د مور پلار سره به ښه کوئ
اصل کې دی دنیا کې زمون دنیا ته زمون دراتک دا خو الله کړی دي الله موږ پیدا کړیو خو دا پر اسباب دي هغه اسباب مور او پلار دي ځکه د الله په حق پسې د مور پلار حق ذکر کیږي وذي القربى ودخل الوان سرا واليتامى والمساكين او د یتیمانانو د مسکینانو سره یتیم چې پلار یې مړ شي او د بلوغ ته نه رسېدلی دا یتیم دی وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې دینه ګټه فایده داره ووته چې ته به بندګي د الله کې الله سره احسان دغه دی او د مخلوق سره به احسان کې دا هم بندګي ده ډېر خلک د دې طرف نه غافل دي د احسان د بندګانو سره که غواړي چې د الله کامل بنده جوړ شي نو هغه طرف په هم راټینګې او دا طرف په هم راټینګې خلکو سره ښایسته خبرې ښه اخلاق او د هدکه خبره ډېره خطرناکه اسلحه ده دا چې ته څنګه غواړې په شان اثر کوي نو چې چا سره خبره کوې نو ټکي وله مخکې چاڼ کوه ستا یوه خبره د یو سړي ټول ژوند ګډوډ کړي ستا یوه خبره د الله په توفیق سره یو بیمار چې په کټ کې پروت یې راپاسې ګرځېده شروع کړي ستا یوه خبره د یو سړي امیدونو هغه رڼا ولګوي ستا یوه خبره د یو سړي امیدونه داسې تس نس کړي لکه د بلډینګ د سر نه چې سړی راولېږي او ختم شي نو خبرې چې کې څه کوه نه ما داسې نه دي ویلي ما داسې نه دي ویلي بارک الله فیک چې خبرې کې نو ټکي وله چاڼ کا راوله مه د یو سړی چې بس چې څه راوویشتو سړی به ټولېږي غځېږي چې یالله دی اوس ګوره څه وایي او کوم بلاک به راولي ګوره خبره چې کې چاڼ کا چې زما دا ټکي دې سړي باندې څنګه اثر کوي وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندي د مانځه کوئ او ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا تاسو واورېدئ د دې لوزونو نه دا د ابوی کار الا قلیلا منکم مگر لږ کسان ستاسو نه الله اکبر حق وبیانې داسې نه چې د ملوکو په ټول کې ټول ور واچي الله وی الا قلیلا منکم یو ډلې تاسو کې وه چې هغوی د لوزونه پوره کړي دي دې نه دا فایده هم راووته چې هر امت کې یو ډله یي اگر که لګئ په هغه ډله په هغه څه روانې کومه لار چې ورته الله ښوولي هر امت کې په یهودو کې نصاراو کې مسلمانانو کې پخواني چې نور امتونه دوی کې حق پرست پاتې شي وانتم معرضون او همیشه تاسو اعراض کوونکي دا د الله وی چې دا ستاسو طریقه ده چې تاسو همیشه مخ اړوئ د الله د احکاماتو نه دوی عیب بیان شو په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به د 4 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې